الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. زما ډېرو قدرمندو معززو مسلمانانو ورونو، غواړم نن یو موضوع تاسو سره شریکه کړم او هغه لکه مخکې چې په دې باندې بحث کړی د خور لور په سر باندې ولور یا د خوړې اخیستل دي، دا یو حرام عمل دی، ناروا عمل دی، دې نه ځان وساتئ او ډېرو زیاتو مفاسدو باندې مشتمل دی. یوازې دا نه چې د خور لور پلار یا نیکه یا ورونه او د خسر کورنۍ د زوم نه پیسې اخلي او حرام خوري او حرامو کې واقع کېږي، بلکې دغه حرام متضمن دي زخت ډېرو مفاسدو ته. لومړی دا چې یو مسلمان ځوان بچی د اسلامي نکاح نه محروم دی. د کومې مسلمان جنۍ سره چې دی رشته او نکاح کول غواړي نو دی پیسې نه لري چې د جنۍ پلار ته ورونو ته یې وسپاري، نو دغه هلک هم په حرامو کې واقع کېږي او هغه جنۍ هم په حرامو کې واقع کېږي. او که دا هلک وغواړي چې هغه اندازه پیسې چې خسرې ته یې غواړي پیدا کړي، مجبور دی چې دا ځوان لاندې کارونو کې خامخا یو لار انتخاب کړي تر څو د خسر جب ډک کړي او د هغه لور په نکاح کړي. یا به دا خارجي دنیا ته ځي، د کفر په خاوره کې به خدمتونه کوي، د کفارو په هوټلونو کې به د هغوی لوښي انځي، یا به د هغوی سپي انځي، او یا به د هغوی سرکونه جارو کوي چې دا د یو مسلمان د شان سره مناسب نه ده او نه ښایي. او اوږده موده به د خپل کور او اهل بیت او اقاربو نه او د اسلامي خاورې نه تبعید او تجرید او جدا ژوند تېروي. یا به دغه ځوان مجبوریږي چې په حرامه باندې دا پیسې پیدا کړي، یا حتی غلا وکړي، دوکانونه چور کړي، او که ځینې ځوانان د اخلاقو نه کمزوري اختطافي او اختطافګرو کړو سره لینډ پیدا کړي او د خلکو جیبونه تالا کړي او کورونه وران کړي تر څو د خسر جب ته پیسې پیدا کړي. همدغه راز هغه جنۍ چې غواړي چې د مسلمان ځوان په نکاح کې راشي خو پلار یې د ډېر زیات ولور غوښتنه کوي، هغه هلک دومره ولور د وسې نه کېږي، دا جنۍ بېچارهګۍ په داسې ځای کې په نکاح ورکوي چې هغه د دې جنۍ د رضا او د خوښې نه غیر وي، نو جنۍ مجبوره ده چې یا زار وخوري یا ځان مړ کړي او یا د ډېر خفګان او درد شپې په ځان تېرې کړي. چې دا حالات زموږ د ګران او مومن ولس د سترګو نه پټ نه دي. قدرمند ورونو، راشئ په خپلې معاشره باندې ترحم وکئ او د الله نه ویریږئ، لکه ما چې آیت کریمه ولوسته چې یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو، الله ایمان والاو ته خطاب کوي چې لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، خپل مال چې خپل مالونه په باطله طریقه باندې مه خورئ. ای د جنکو ورونو پلرونو ترونو نیکونو کورنۍ د الله نه ویریږئ او خپله خور لور یو مسلمان ځوان ته په نکاح باندې ورکئ، ورواده کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هدایت عملی کوي چې اذا جاءکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه. کله چې تاسو خور لور باندې چا جرګه راوړله چې هغه اخلاقي او دینداره کوري نو په نکاح ورکئ. د دواړو جهانو سردار امر دی فزوجوه الا تفعلوه، که دا کار تاسو ونه کړ تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر او فساد عریض، دې نه به خور او لوی فساد جوړ شي. زما محترمو، راځئ چې په خپلو ولسونو رحم وکړو، راځئ چې په خپلو ځوانانو رحم وکړو او دا پیغام هغه جاهلانو ته ورسوو چې هغوی د دې نه یا ناخبره دي یا د الله د حکم نه او د شریعت د هدایت نه بېغوره دي او ورته اهمیت نه لري او خپلې خویندې لورګانې بچیانو ځوانانو ته په غټو قیمتونو ولورونو باندې ورکوي او د هغوی د توان نه وتلي دي. اسلامي شریعت کې په ټولو کې آسان عمل نکاح ده، ځکه ایجاب او قبول د رضا د جانبینو نه وروسته په تعین د مهر په حضور د شاهدانو کې صورت نیسي. خو د جاهل او احمقو خلکو دروازونو د لاسه نکاح په ټولو کې ګران او سخت کارونه ګرځېدلی دی.
راځئ زما محترمو لاس یو کو او دا فاسد رواج نور ختم کو دې ته د پای ټکی کېدو نه د بدل نکاحونه وکړو اگر که بدل کې هر جانب ته خپل خپل مهر ته چې بدل نه وځي نکاح جایز ده خو د بدل نکاحونه هم یو شرط لري او یو تکلیف لري او د دوه کورونو منځ کې اکثره په جنګ او په شخړو بدلیږي هم د بدل نه وباسو هم د پیسو نه وباسو اسلامي شرعي نکاحونه وکړو یو سړي ته 2 3 تر 4 پورې ښځې په شرط د عدل او د توان او په شرط د عدالت باندې جایز دي په رضا سره نو په دې باب کې مکمل لارې شرعي لارې چې څومره الله مقرر کړي هغه موږ خلاص کړو جایز لارې خلاص کړو او ناروا لارې بند کړو تاسو په الله باندې یقین وساتئ ورونو کوم قومونو کې چې نکاح اسانه ده هلته زنا او د ښځو د تختولو مسلې بیخي شته نه کوم قومونو کې چې نکاح ګرانه ده قیمته ده سخته ده د ډېر غټ ملا ماتونکي مصرف په بدل کې نکاح کېږي هلته د ښځو تښتېدل د قومونو شرمول د پلار د ورونو پګړۍ ښکته کېدل هلته د جنکو حق تلف کول هلته د ځوانانو تلف کول هلته د فحشا او قصې ډېرې زیاتې د یو دردمن مؤمن په حیث زما دا پیغام نورو ته ورسوئ شریک یې کوي تر څو د جنۍ پلار نیکه ورونه دا د دې ولور د مردار او چټل عمل نه بند شي کم مؤمن مسلمان ځوان د پاره چې په تاسې په خور لور مرکه درشي وی ګورئ مشوره پرې وکئ ټول پرې سره راغونډ شئ چې هغه دینداره کور خیر دی که فقیران یي خیر دی که غریبان یي خو چې هغه ستاسې خوښ او ستاسې د لور رضا پکې وي نو په نکاح یې دستي ورکئ خو د عاقل بالغ مسلمان جنۍ رضا شرط ته د خپل خور لور د رضا نه غیر په نکاح مه ورکوئ په جبري نکاح د عاقل بالغ دپاره نشته زموږ فقهاو هم دا لیکلي کنز قدوري شرقیه ټولو لیکلي فإن استأذنها الولي فسكتت أو ضحكت أو بكت فهو إذنها د عاقل بالغ مسلمان ښځې چې هغه باکره یې هغې نه پوښتنه وکړي خپل اولیا اچب پاتې شي یا وخاندي یا معمولي وژاړي دا دلیل د رضا دی ورکړي کړي او که نه انکار یې وکړو نو بیا به نه ورکوي زما قدرمندو رضا د جانبیانو نه بعد جنۍ په نکاح ورکړي بیا د نکاح نه بعد جنۍ په کور کې مه ستنوئ ډېر اوږده موده د نکاح نه وروسته زفاف ته نوبت نه ورکوي چې واده وغواړي وایي بیا ورباندې نور قیودات ږدي خوړه ترې اخلي وریجې غوړي ترې اخلي میوه ترې اخلي ډېر زیات مصارف بیا د ظلم په کور باندې ږدي چې دا بیا حرام او ناروا عمل دی دې کار نه صرف نظر شئ د الله په خاطر دا کار مه کوئ تاسو د دې شاهدان استئ چې کوم کسانو خپله خور لور ورکړي بیا په میاشتو میاشتو واده نه ورکوي نو څو نقصانه کېږي کله کله جنۍ د بل چا سره وتښتېږي نو د زوم کور هغه هم بېعزته شي او د پلار کور هم بېعزته شي او کله داسې شوي چې هلک د خسر کور ته د زفاف نه مخکې راځي چې دا کمال بې غیرتي ده د واده نه مخکې د زوم راتلل د خسر کور ته او خپلې ښځې سره کېناستل د اسلامي غیرت نه خلاف حرکت دی او بیا پکې نور مفاسد رامنځته کېږي د الله په خاطر دې عمل نه ځان بچ کوي علامه شامي لیکلي ومن السحت ما یأخذه السحر من الختن بسبب بنته سخت حرام دی هغه شی چې خسر د زوم د کور نه اخلي د خپل لور په سبب باندې د خپل خور په سبب د خپل اوښې نه یا زوم نه پیسې مال او دارنګې مواد اخلي دین اسلامي ټول نه خلاصه کړي ما خپل ولس ته دا اعلانونه کړي دا پیغام مې شریک کړ ټول مسلمه امت ته ورسوئ ټول افغانانو ته ټول ولایاتو ته ورسوئ دا عمل بند کړي د الله نه ویریږي ام به خسر او د لور کورنۍ د جنۍ کورنۍ به د حرامو نه بچ شي ام به د لور حق خوندي شي ام به نکاحونه زیات شي ام به خپلوۍ زیاتې شي موږ سره ډېر ښایسته دین دی موږ سره قرآن کریم دی موږ سره د الله کتاب دی موږ سره شریعت دی تاسې کوم خوا د شریعت نه ځئ دا رواجونه چا جوړ کړي پیغام مې تر نورو ورسوئ الله هم سرفرازه کامیاب کا الله هم عزتمند کا دا پیغام د مخکینی پیغام په تعقیب باندې دی بهم خور کوي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أفضل الصلوات تاسي خادم ضياء الله حكيم